بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله من یم چې راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسئ. انشاءالله چې د روژې مبارکې میاشتې نننۍ ورځ مو هم تر دې دمه په خیر و په خوښۍ و په خوشحالۍ سره رسولي اوسي. انشاءالله چې هر چیرې چې یاستئ طاعتونه عبادتونه لمنځونه روژې مو د الله پاک په دربار کې قبول او منظورې اوسه او په دې هیله چې وکړی سئ خپل ورځني کارونه سره له دې چې باید د ورځې په لړ کې موږ او تاسې کافي وخت د عبادت لپاره ورکړو انشاءالله چې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړئ. روژه ماتې خپرونه ده ستاسو په درانه چوپړ کې یو له خپلو قدرمنو همکارانو سره او هیلهمند یو چې تاسې هم د خپرونې تر وروستۍ دمه یعنې تر راتلونکي یوه ساعته زموږ ملتیا وکړئ او ډاډه یم هغه څه چې په خپرونه کې مو راغونډ کړي دي تر څو تاسو ته یې وړاندې کړو د خوښې وړ مو وګرځي درته جالبه تمامه سي او تاسو هم زموږ لیدونکي اوسئ. ځانګړې مننه کوم له خپلو ټولو هغو هیوادوال څخه چې د افطاري او روژه ماتې خپرونې کې خپل مسئولیت ادا کړی دی مرسته رالېږلې ده تر څو موږ هم د افغان سرې میاشتې له لارې د هغو کوچنیو ماشومانو په درملنه ولګوو چې هغه د زړه پر سوري ناروغۍ باندې اخته دي. قدرمنو لیدونکو ځای لري چې د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه هم یوه ځانګړې مننه ولرم له هغې ډلې هم پارادایس. د روژه ماتې په سپېڅلې شیبه کې له پارادایس سره د خپل بدن تازهوالی احساس کړئ. نوش جان مو شه حتما یې وڅښئ او ګټه ورنه واخلئ. همدا چې روژه مو افطار کړله روژه مو نوش جان کړله نو کولی سئ له پارادایس څخه ګټه واخلئ نوش جان یې کړئ. زه ډاډه یم چې هم اشتهاوره ده او هم تر ټولو مهمه ده چې ګټور دی ځکه جوس دی کولی سو ورنه ګټه واخلو. تر ټولو مهمه خبره ده چې زموږ د خپل هیواد تولید دی. قدرمنو لیدونکو نن په خپرونه کې ځانګړی میلمه لرو او فرید صاحب ورسره ډېر ښه بحث ولري. د خپرونې تر وروستۍ شیبه به له موږ سره یې ښاغلی موسی افغان د کابل د رزمي ورزشونو فدراسیون مشر راسره دی. هغوی سره به هم په بېلابېلو برخو کې خبرې اترې ولرو او په دې برخه کې هم ډېر قدرمن میلمه په استودیو کې راسره دی قاري صاحب حبیب الرحمن سروري چې دوی ته به وخت ورکړو تر څو د قرآن عظیم شان مبارک آیتونو په تلاوت سره زموږ خپرونې ته لا ښکلا ور وبخي. قاري صاحب ښه راغلاست درته وایم مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما شاء الله قاري ډېر عالي ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. ډېره مننه جناب قاري صاحب، الله دې خیر و برکت درکړي. داسې ښکاري چې ماشاءالله ښه متخصص قاري یې، ځکه بیخي په بل لهجه باندې دې ماشاءالله تلاوت وکړي. الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي او هر کله راشي. قدرمنو لیدونکو زه به لاړ شم شیر احمد جان، یو پوښتنه به م وکړم چې ده څه شی پخ کړي دي، نږدې نه به وګورم چې یقین مې راشي چې داسې ښه شیان یې پخ کړي دي که نه. ماشاءالله څنګه ښې قاري صاحب ته هم سلامونه ونه کیلې. نن لپاره موږ یو کړايي د غوښې جوړه کړې د چرګ غوښې، تر څنګ یې سوپ ده ترکاریو. نو ترکاري ډېره لږ زه زما چې ټول دوستان ته ورسېږي ځکه چې ښه دی. نو داسې دی چې ډېر ښه خوندور خواړه دي. ډېر ماشاءالله. هیله من یم چې بیا د راغلو مېلمنو خوښ شي. مهرباني. الله دې ستاسو قدر وکړي. د یادونې وړ ده قدرمنو لیدونکو چې زه د خپل سپانسر یادونه هم وکړم چې د هغه له جملې څخه کروز پلس دی. له کروز پلس سره کیفیت تجربه کړئ. کروز پلس د ځواکمنو خلکو ټاکنه. روژه مو مبارک شه. ډېره مهرباني شیر احمد جانه. وروسته به انشاءالله بیا وګورو چې څنګه دي. سمه ده. اوس به یوه لنډه وقفه واخلو. قدرمنو لیدونکو تاسو هم زموږ ملتیا کوئ. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. زموږ د خپرونې ادامه دی. موږ سره نن په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمه دی. انشاءالله نن به د ورزش په اړه باندې خبرې کوو. زموږ موضوع د ورزش ده، د دې په اهمیت باندې به غږیږو. ډېر قدرمن میلمه محمد موسی افغان د کابل د رزمي ورزشونو فدراسیون رئیس صاحب دی. ډېره مننه چې راغلی خپرونې ته. هرکلی مننه کوم تاسو نه. سلام کوم تاسو ته او لمر لیدونکو ته. نو خدای وکړي چې رمضان میاشت په ښه عبادت سره تېر کړي خلک. ډېره مهرباني. څنګه ده انشاءالله روژه ښه تېرېږي؟ والا اوسه پورې ښه الحمدلله ښه تېرېږي. روژه کې موږ خپل تمرینات هم کوو. ماشاءالله. نو الحمدلله ښه تېرېږي موږ باندې. ډېر ښه ده الحمدلله. نو انشاءالله د ورزش د اهمیت په اړه باندې به هیوادوالو ته معلومات ورکو چې دوی په روژه کې څنګه ورزش کولی شي، نشي کولی. همدارنګه خویندې دي اکثره په کورونو کې ناستې دي، کوم ډول ورزشونه وکړي، څومره مهم دی. نو انشاءالله په دې موضوع باندې به سره بحث کوو. هیله ده چې داسې یو ګټور معلومات خلکو ته ورکړو چې دوی په درد باندې ولګي. او ماشاءالله د ورزش په اړه خو تاسو ډېر معلومات لرئ، نو په دې اړه باندې به انشاءالله معلومات ورته ورکوو. قدرمنو لیدونکو زه د خپل سپانسر یادونه هم کوم چې د هغه له جملې څخه پامیر سایکلیټ دی. د پامیر سایکلیټ شرکتونو ګروپ هیله لري چې الله تعالی ستاسو عبادتونه قبول او غوره روغتیا در په برخه کړي. پامیر سایکلیټ تل غوره او تل پاتې. زموږ سره پاتې شئ. اوس به هم قدرمنې حسینه خورکۍ ته نوبت ورکو چې هغه له خیره د پروګرام مخکې بوځي، تاسو ته اسماء الحسنا په اړه باندې معلومات درکړي، نور چې څه ویل غواړي انشاءالله هغه به تاسو ته ووایي. قدرمن میلمه سره به انشاءالله وروسته له اذان نه، له روژه ماتي نه وروسته انشاءالله بیا بحث ته ادامه ورکوو. تاسې زموږ خپرونه وګورئ ځکه متفاوته ده، معلومات هم متفاوت دي، ګټور معلومات دي انشاءالله. ډېر خلک دي چې هغوی زموږ په هیواد کې ورزش نه کوي، متاسفانه ورزش ته اهمیت نه ورکوي. حال دا چې ورزش دا یو مهم شی ده، زموږ ستاسو د ژوند یو مهمه برخه ده. اوس به هم قدرمنه خورکۍ بحث ته ادامه ورکوي. ډېره زیاته مننه کوم فارس صاحب، سلامت اوسئ. زه هم خپلوار سره قدرمن میلمه ته ښه راغلاست وایم. مننه کوو چې زموږ د خپرونې بلنه یې ومنله. قدرمنو لیدونکو ډېرې ښکلې برکتي شیبې دي. راځئ په دغو شیبو کې خپل هیوادوال، هغه هیوادوال مو چې ناروغه دي، له دعاګانو څخه یې هېر نه کړو، دعا ورته وکړو او انشاءالله چې
په بښنې سره زموږ او ستاسې په هر یوه په کور کې د خوښۍ او خوشحالۍ دسترخوان هوار وي او انشاءالله چې د کورنیو تر څنګ وکړو چې په خوښۍ او خوشحالۍ سره دغه سپېڅلې او دغه برکتي شېبې تېرې کړو. هغه هیوادوال مو هم چې په ستونزو کې دي هغوی ته هم دعا کوي، هغه کسان چې ناروغان دي په ځانګړې توګه هغه ناروغان چې د زړه د سوري ناروغۍ څخه رنځ وړي، ګلالي ماشومان دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله پاک دې په خیر سره روغتیا په برخه کړي تر څو دوی هم په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي. تاسو هم راسره اوسئ، زموږ خپرونه دوام لري تر راتلونکي یوه ساعت یعنې تر 6:30 بجو ستاسو په درانه چوپړ کې یو او له خپل قدرمن میلمه سره به هم ډېر بحث ولرو. انشاءالله چې زه راړم چې د خپرونې هره برخه به تاسو لپاره ګټوره او جالبه تمامه سي. په بښنې سره روژه ده، کله کله داسې په لایف خپرونه کې کېږي نو کله چې ستونی وچ سي زه بښنه غواړم. مننه کوو له تاسو ټول څخه. ګلو لیدونکو بیا هم وایم چې ورځې پاتې دي، راځئ په دغه مبارکه میاشته کې حتما د صدقې لاس ولرو، د خیر لاس ولرو، ولو که د یوې خرما په اندازه هم اوسي چې موږ د یو مسلمان ته یې ورکوو او هغوی افطار پرې کوي یا روژه پرې ماتوي، پرته له شکه چې دا ډېر اجر و ثواب لري. او همدارنګه که چیرې موږ د خپلو ګاونډیو لپاره روژه ماتی تیاروو هغوی ته ورکوو تر څو خپله روژه افطار کړي، نو پرته له شکه چې ثواب و اجر به یې زښته زیاته واوسي. او که چیرې له هغه څخه هم ډېر کولی سو چې د یو هیوادوال مو لاسنیوی وکړو چې هغه ستونزه لري یا هم دغه کوچني ماشومان چې موږ د دغې خپرونې له لارې څخه افغان اسرائیل میاشتې ته یې سپارو او هغوی درملنه کوي، نو پرته له شکه چې ستاسې هر یوه اجر او ثواب به څو چنده وي. پرته له شکه چې د هیوادوالو لاسنیوی په هره میاشته کې ثواب لري، ولې کله چې موږ تاسو د روژې مبارکې میاشتې یادونه کوو نو دغه ثواب څو چنده کېږي. راځئ ګټه ورنه واخلو، په بهترین شکل ګټه ورنه واخلو او د نورو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو وکړای سو د هغوی هغه ستونزې څه ناڅه کمې کړو. زه مطمئنه یم چې موږ تاسو هېڅکله نسو کولی په ډاډه زړه په مستقیمه توګه یوه کورنۍ حمایه کړو او د هغوی ټولې ستونزې له منځه ویسو. ولې دا کولی سو چې حداقل د هغو د اولادونو د ناروغۍ په برخه کې چې اوس افغان سره میاشته الحمدلله په افغانستان کې فعالیت لري، تر ټولو مهمه هم ده چې زموږ خپل ډاکټر صاحبان په همدې افغانستان کې د دغو ګلالیو کوچنیو ماشومانو درملنه په غاړه لري، د هغوی سره موږ تاسو هم لاسنیوی کړو، ځکه حتما په دغه عملیاتونو کې لګښت کېږي، یعنی پیسو ته ضرورت دی او افغان سره میاشته هم نسي کولی پرته له دې چې موږ تاسو هیوادوال د هغوی سره همکاري ولرو، د دغو کوچنیو ماشومانو لاسنیوی وکړي او هغوی درملنه وکړي. نو پرته له شکه دغه ستاسې مرستې به د هر هغه ماشوم په ژوند کې یو بدلون راولي چې هغه د دغې ناروغۍ څخه رنج وړي. موږ هره ورځ تاسو د ګلالیو ماشومانو ویډیوګانې خپروو په بېلابېلو عمرونو کې دي، هم نجونې دي هم هلکان دي چې متاسفانه کلونه یا میاشتې دغه ناروغۍ څخه رنج وړي. ولې کله چې موږ تاسې همدردي کوو د هغوی سره مرسته کوو، هماغه ده چې هغوی ته یو نوی ژوند د الله پاک په مرسته پرته له شکه چې شفا ورکوونکی هغه مهربانه، هغه لوی ذات دی. ولې ډاکټر یې وسیله کېږي، شفاخانه یې وسیله کېږي او بالاخره د دغه کوچنیو ماشومانو درملنه پرې کېږي. ورځې لا پاتې دي او موږ هم تاسو ته مو غوښتنه همدا ده چې حتما راسره اوسئ. لیدونکو ورو ورو ځو، اول اسمال حسنه په ګډه سره اورو، ورپسې به هم ساعت وي او اذان. تاسو مو هم ملتیا وکړئ. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. والله الذي لا إله إلا هو، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير،
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. الله الذي لا إله إلا هو الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. هو الله الذي لا إله إلا هو الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله الذي لا إله إلا هو. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. امين یا رب العالمین. الله جل جلاله دې د ټولو روژه قبول کړي. کومې دعاګانې چې تاسو کړې دي الله دې هغه هم قبول او منظورې کړي. موږ هم روژه ماته کړه په دې هیله چې هیوادوالو به انشاءالله روژه ماته کړي. هغه هیوادوال چې په خارج کې دي هغوی کېدی شي روژه نه ماته کړي، نو هغوی به انشاءالله یو څه وخت لپاره انتظار وباسي، صبر به وکړي او بیا به د خیره روژه ماته کړي. نیټ روسي زه د دې یادونه کوم زمونږ سپانسر دی او مننه هم ترېنه کومه. نیټ روسي ملټي ویټامین د اسپغول درلودونکی یوازینی نړیوال برانډ ستاسو د صحتمندۍ تضمینونکی په ګران افغانستان کې وقایه ښه ده تر تداوي. نیټ روسي اسپغول تاسو کولی شئ چې د ښار له دواخانو او مغازو څخه ترلاسه کړئ. نوش جان موشه. قدرمنو انشاءالله زمونږ خپرونه به ادامه ولري او تاسو کولی شئ چې مستفید شئ انشاءالله. د فایدې په نیت باندې اورئ، په داسې نیت باندې اورئ چې یو څه ترې زده کړئ او نورو خلکو سره هم دغه معلومات ګټور معلومات انشاءالله شریکوئ. یوه لنډه دمه به واخلو، تاسو هم زمونږ د خپرونې لیدونکي اوسیږئ، بیرته تاسو ته راګرځو. قدرمن لیدونکو بیا هم هرکلی ښه راغلاست وایو تاسو ټول ته. د روژه ماتې خپرونې دوام دی انشاءالله چې په خیر او په خوښۍ سره مو روژه افطار کړې اوسي. په دې برخه کې هم د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه ځانګړې مننه لرم، له هغې ډلې هم پارادایس. د روژه ماتې په سپېڅلې شیبه کې له پارادایس سره د خپل بدن تازهوالی احساس کړئ. نوش جان موشه کولی سئ چې ویچ کړئ، نوشیجان کړئ. اوس خو مو روژه افطار کړله او ګټه ورنه واخلئ. زه به هم که ستاسو خوښه وي، ستاسو اجازه وي، نو د خپلو مرسته کوونکو کسانو لست به زه له تاسو سره شریک کړم. د 2026 کال د لمر تلویزیون له روژه ماتې او طلوع تلویزیون د افطاري خپرونو سره د مرسته کوونکو کسانو نوم لړ. افغان یونایتد بانک مشر ښاغلي لالا جاوید جیهون لخوا 1,01,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 38,000 افغانۍ، افغان سوداګر 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 33,000 افغانۍ، د کامیار هوایي شرکت لخوا 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 15,000 افغانۍ،
د نبیزاده خیریه بنسټ 6,40,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 20,800 افغانۍ. عبدالبصیر له کابل څخه 10,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 1000 افغانۍ. خواجه احمد شاه له لندن څخه 3,03,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 10,100 افغانۍ. استاد منصور 3,00,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 10,000 افغانۍ. یو ورور د آلمان له وافنبرګ څخه 2,010 افغانۍ، د نش پیونده هم 2,400 افغانۍ. سید مصطفی هاشمي د کاناډا له ټورنټو څخه 132,108 افغانۍ، د نش پیونده هم 4,400 افغانۍ. د پیرزاد ګروپ فابریکو لخوا 8,10,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 10,000 افغانۍ. د شفا جوړښتون لخوا 80,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 2,000 افغانۍ. یوه خورکۍ له 3 مکرویانو څخه 10,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 1000 افغانۍ. د ماشومانو خیریه بنسټ لخوا 50,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 1,250 افغانۍ. او میرمن کوهستاني 20,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 2,000 افغانۍ. بیبي حاجي له خیرخانې څخه 1,00,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 4,000 افغانۍ. ډاکټر صاحب رحیم الله عزیزي د قزاقستان له آلماتا ښار څخه 1,00,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 4,000 افغانۍ. د ښاغلي حاجي صاحب مصطفی سروري او بیبي حاجي فریده سروري لخوا 4,500 افغانۍ، د نش پیونده هم 1,500 افغانۍ. احمدي صاحب له کابل څخه 1,68,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 8,000 افغانۍ. حاجي چردهیوال 20,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 1000 افغانۍ. تمکین توتاخیل 50,000 افغانۍ، د نش پیونده هم 2,500 افغانۍ. د اتل غالیو پلورنځي لخوا له لندن څخه 1,100 امریکایي ډالره، د نش پیونده 50 ډالره. همدارنګه حاجي صاحب له کارتسي څخه 1,000 امریکایي ډالره، د نش پیونده 3,000 امریکایي ډالره، د نش پیونده هم 100 امریکایي ډالره. د رحمان قل خیریه بنسټ 3,000 امریکایي ډالره، د نش پیونده هم 100 امریکایي ډالره. بیبي حاجي شمس 2,100 امریکایي ډالره، د نش پیونده هم 90 امریکایي ډالره. د ندا زاهد خیریه بنسټ 3,000 امریکایي ډالره، د نش پیونده هم 100 امریکایي ډالره. د لبیل خیریه بنسټ لخوا 6,000 امریکایي ډالره، د نش پیونده هم 200 امریکایي ډالره. او د حسن علي کورنۍ لخوا 6,000 امریکایي ډالره، چې د نش پیونده هم 200 امریکایي ډالره کیږي. قدرمنو لیدونکو، په ټوله کې 6,03,608 افغانۍ او 21,900 امریکایي ډالره مرسته شوې، چې د نن شپېونده پکې 2,14,450 افغانۍ او 620 ډالره کیږي، چې دا به د افغان سرې میاشتې له لارې د هغو کوچنیو ماشومانو په درملنه باندې لګي چې د زړه پړسوبي ناروغۍ باندې اخته دي. راځئ په ګډه سره ولاړ سو، د هغه کوچني ماشوم ویډیو به وګورو چې هغه له دغې ناروغۍ څخه رنج وړي او کورنۍ هم د دې توان نه لري چې د هغه درملنه وکړي. اسم من نصیر احمد است. پدر احمد جان هستم. احمد جان از مدت 6 سال میشه که امی تکلیف سوراخ قلب داره. اول که ما فهمیدیم سر از این تکلیف ازی، اول تکلیف ازی که بود ضربان قلبش زیاد بود. وقتی ما که سعی کردیم که ضربان قلب ازی که معاینه کردیم، باز شفاخانه بریم، شفاخانه به ما گفت که سوراخ قلب است. با سوراخ قلبی 2 جای سوراخ قلب داره و همچنان با دیگه شفاخانه را که بریم، ما دیگه شفاخانه مدرن کابل که کدام است، سر از این معاینات کردیم و از طرف سرسرمیاش ما روان کرد. باز می ضربان قلب ازی که بود، باز فشار ششای ازی هم پایان بود. دیگه که از دیگه علائم از اینکه از وقتی که این گریان میکنه یا خفه میشه، لبکای از اینکه از سوز میگرده و همچنین چشمکایش اینجاش بسیار سوز میگرده، این علائم داشت و ضربان قلبش هم زیاد میشه. یعنی بسیار مشکلات اقتصادی است، اقتصاد ضعیف است، کشور وطن ما کاروبار میفن که خود ما یک غریب کار مردم هستیم، ما شغل آزاد داریم دیگه. ما منتظر از می هستیم که تداوی ما را سرمیاشت کنه. بسیار تشکری از سرمیاشت میکنیم، به خاطر که اولاد باور که شب روز ما سرش میجبریم. ماشاءالله ګلالۍ سترګې وي، الله پاک دې روغ او جوړ کړي، انشاءالله چې د خپلې کورنۍ سره په خوشحالۍ سره ستر سي او په راتلونکي کې هم د دین، د اسلام او د افغانستان خدمتګاره جوړ سي. ستاسې مرستې د دغو کوچنیو ماشومانو او دوی ته ورته چې په تېرو ورځو کې موږ پروفایلونه له تاسو سره شریک کړل، په راتلونکي ورځو کې به ویډیوګان تاسو ته خپروو، د هغو کوچنیو ماشومانو په درملنه باندې به دغه پیسې لګي. لیدونکو، خپرونه دوام لري، ورو ورو ځو د یوې لنډ نښاندمې په لور بېرته راګرځو. ملتیا مو غواړم. من لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، هرکلی وایم، انشاءالله چې روغ او جوړ اوسئ. او زه به هم په دې برخه کې د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه یوه ځانګړې مننه ولرم. له هغې ډلې هم کروز پلس. له کروز پلس سره کیفیت تجربه کړئ.
کروز پلس د ځواکمنو خلکو ټاکنه، روژه مو هم ډیره مبارک شه. کولی سئ نوشیجان کړئ او ورنه ګټه واخلئ. لیدونکو را بسم په دې برخه کې هم غواړو چې د نن ورځې حدیث شریف له تاسو سره شریک کړو. څومره ښه ده چې په پوره دقت سره یې هم واورئ، هم یې ولولئ، هم باید کوښښ وکړو چې عمل پرې وکړو او ماشومانو ته مو هم ور زده کړئ. حدیث شریف دی چې له عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل 4 خویونه دي که په کوم بنده کې د ټول وي هغه منافق دی، او که په یوه کس کې یوازې یو له هغوی څخه وي نو هغه د منافقت یوه نښه شته. تر هغه منافق بلل کیږي چې دا پرې نږدي. 4 نښې: کله چې ورته امانت وسپارل شي خیانت کوي، کله چې خبرې کوي نو دروغ پکې وایي، کله چې ژمنه وکړي عمل پرې نه کوي، او کله هم چې شخړه یا جګړه کوي نو له حده تیری کوي، او یا هم سپکې سپورې وایي. چې موږ او تاسې باید کوښښ وکړو کله چې خبرې کوو، کله چې یعنې ژمنه کوو، کله چې له یو چا سره امانت موږ سره وي باید عمل پرې وکړو، امانت په وخت سره ورته وسپارو تر څو د منافقینو له ډلې څخه ونه شمېرل سو یا هم حساب نه سو. مقصد په پام مو وي چې په حدیث شریف کې راغلی و چې که یوه نښه هم وي امکان نه وي چې د منافقت نښه وبلل شي. لاړ به سو فارس صاحب ته چې له خپل قدرمن میلمه سره بحث ته دوام ورکړي. ډېره زیاته مننه. قدرمن میلمه له موږ سره دی، وبښئ منتظر پاتې شوي. خواړه انشاءالله په زړه پورې وو که نه؟ والله ډېر ښایسته خواړه پخ کړی و موږ ورور نامخدا ښه مزه یې وکړه که نه؟ دا چرګې نن ډېر ناشنا او متفاوت پخ کړی دی والله ډېر خوندور که نه؟ ماش پلاو یې پخ کړی، الله دې ډېر خیر درکړي. ډېره مننه استاد، مهرباني. قدرمن سروري افغان صاحب، دغه ورزش څومره مهم دی د انسان د صحت لپاره؟ قاضي صاحب ګله ورزش خو په ټوله کې لکه اوس چې هر ډاکټر ته لاړ سې هغه تا ته سپارښتنه کوي چې ورزش وکړئ. بالکل. په کل ورزش د انسان سلامتي لپاره ډېر مهمه دي، او بیا موږ ورزشکاران څوک چې فایټونو لپاره او مسابقې لپاره ورزش کوي هغوی حساب بیل دی. مقصد د ټولو انسانانو ته ښه ده چې ورزش وکړي. واقعیت ما یو ځای کې لوستلي و چې وایي دغه ورزش چې ده دا تقریبا د هر مرض لپاره ګټور. بالکل دا صحیح ده که نه؟ بالکل. یو انسان چې ورځ کې 1 ساعت ورزش وکړي یاره زه مطمئن یم چې ټول عمر کې هغه به مریض نه شي. واقعیت ډېره مهرباني. یو نفر ده په دنیا کې ډېر زیات مشهور ده او زښته ډېر پیسې لري، کاروبارونه یې دي ډېر مشهور ده. هغه یو وخت کې د مرض په بستر باندې غورځېدلی، نو بیا په هغه وخت کې ده یوه لیکنه کړې وه، ډېره زیاته جالبه لیکنه وه. هغه ویلي و چې تاسو که ټوله دنیا هم څوک درکړي که نه، خو چې صحت ونه لرئ هېڅ هم نه لرئ، هېڅ په درد نه خوري او خالي لاس یم. وایي زه د هغه ارمان کوم، افسوس کوم چې کاشکې ما ورزش کولی او نن زه صحتمند وای. لکه ما ته د هر څه وایي دومره ارزښت اوس معلومیږي چې د هغه حد او اندازه نشته. نو تاسو هغه خلک چې ورزش نه کوي څه ویل ورته غواړئ؟ قاضي صاحب زه خو همیش لکه دا زموږ مسلک ده، ورزش کول زموږ مسلک ده. همیش زه ځوانانو ته او سپین ږیرو ته کور کې سیاسره ته وایم چې که تاسو لکه موږ غوندې کلب راتلی نه سئ کولی چې قدم ووهئ، په پارکو کې وګرځېږئ. سپین ږیرو ته او ځوانانو ته وایي چې که کلب کوئ خو راځئ کلب کې ورزش وکړئ. که کلب کې هغه زمینه تاسو ته مساعد نه ده کولی شئ په ازاده هوا کې مثلا سبایي واخلئ یا مازدیګر 1 ساعت نیم ساعت واکینګ وکړئ یا دوش وکړئ، سپان ووهئ، ډېر ګټه لري انسان لپاره. ماشاءالله. شیر احمد جان ته هم لکه چې څه ویل غواړې؟ بالکل وایم. ورزش خو ډېر ښه شی دی. زه خپله هم ورزش کوم، په دې روژه کې نشم کولی. په روژه کې ولږه یي که نه تنده یي، نو دا ورزش بیا څنګه کولی شو چې په روژه کې هم موږ کوم ورزش وکړو چې تږي نه شو او ستونزه پیدا نه شي. ځینې کسان دي فشار یې ټیټېږي که نه، وایي فشار مې ټیټېږي نشم کولی ډېر وګرځم یا کار وکړم. خو روژه کې مونږ خپله لکه زه 15-14 کاله کېږي استاد یم، کلب لرم، نو مونږ افطار نه مخکې 1 ساعت مخکې تمرین کوو. لکه روژه چې ني تمرینات لږ ثقیل سخت وي، او روژه کې بیا صرف همغه ابتدایي تمرینات کوو چې د ورزشکارانو بدن فورن هغه نه شي، خارج نه شي. نو تمرین نه مخکې نیم ساعت یا 40 دقیقې مونږ عادي تمرین کوو، لکه ثقیل نه کوو، صرف چې هغه نرمش و دا هغه دي او نرمش ده او زمزک وهل دي، د شکم حرکتونه دي. او کوم فایټران چې بیا فایټونه لري
هغوی لکه افطار چې وشو ډېر یو کم خوراک کوي بیا 8 بجې 9 بجې بیا خوراک بیا نه هغه ښه تمرین کوي بیا لکه د افطار کې خوراک ډېر کم کوي چې تر 2 ساعت هغه هضم شي تر څو چې خېټه ډکې بیا مشکل جوړېږي انسان ته. خیر ماشاءالله ډېر مهرباني. زه د خپل سپانسر یادونه هم کوم د پامیر سیکلیټ شرکتونو ګروپ هیله لري چې الله تعالی ستاسو عبادتونه قبول او غوره روغتیا در په برخه کړي. پامیر سیکلیټ تل غوره او تل پاتې. ډېره مننه. داسې په ځانګړی ډول داسې لږ غوسه نه شوي هغه خلکو ته چې څوک ورزش نه کوي؟ والا قاري صاحب خو یو شی ده چې افغانستان کې اوس پورې همغه فرهنګ نه ده تطبیق شوی چې لکه په ټول عموم باید ورزش وکړي. بلکل. نو اما په نظر اوس هم ځینې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي. خو اما هغه سپارښتنه دا دی هغوی ته چې ورزش بهترین شی د انسان لپاره هم د صحت لپاره هم که څوک ورزش کوي مسابقاتو د وطن ته افتخار راوړي څوک چې افتخار راوړي هغوی ډېر زحمت باسي واقعیت او څوک چې د خپل صحت لپاره ورزش کوي ورځ کې نیم ساعت هم ورزش وکړي ماشاءالله هغه خپله ته ګټې کوي یعنې ګټې خپله ګوري په خپل ځان کې واقعیت چې صحت وي نو دنیا شته ده نړۍ شته ده جهان شته ده واقعیت ثروت ده که نه قاري صاحب دا استاد دا هم بګیر کې نه زه روژه کې نه کوم روژې نه مخکې مې منډې وهلې روژه کې خو مونږ هم کوو تاسو ټول روژه باندې کوئ روژه کې به دا خوراکونه شي دا شیونه شي یو لنډه دمه لرو قدرمنو لیدونکو تاسې زموږ د خپرونې لیدونکي اوسیږئ تاسې ته بیرته راګرځو ګلونو لیدونکو هرکلی ښه راغلاست تاسې ټولو ته وایم د روژه ماتي خپرونې دوام دی وروستۍ برخه مو ده خو له تاسو څخه مو غوښتنه هم ده چې پوره تر 6 بجو زموږ مل اوسئ یو نقل به هم درکړم چې بیا په 7 بجو د لمر ماښام خپرونه هم پیلوو په هغې کې مو هم لیدونکي اوسئ په دې برخه کې هم د 2026 کال د لمر تلویزیون روژه ماتي خپرونې او طلوع تلویزیون افطاري خپرونو سره به د مرسته کوونکو کسانو لیست له تاسو سره شریک کړم. افغان یونایتد بانک مشر ښاغلي لالا جاوید جیهون لخوا 1,01,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 38,000 افغانۍ افغان سوداګر 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 33,000 افغانۍ د کامیار هوایي شرکت لخوا 1,000,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 15,000 افغانۍ د نبیزاده خیریه بنسټ لخوا 4,40,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 20,800 افغانۍ عبدالبصیر له کابل څخه 1,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,000 افغانۍ او خواجه احمدشاه له لندن څخه 3,03,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,100 افغانۍ استاد منصور 3,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,000 افغانۍ یو ورور د المان له وفمګر څخه 2,020 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,400 افغانۍ سید مصطفی هاشمي د کاناډا له ټورنټو څخه 1,32,180 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 4,400 افغانۍ د پیرزاد ګروپ فابریکو لخوا 8,10,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 10,000 افغانۍ د شفاجو روغتون لخوا 80,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,000 افغانۍ یوه خورکۍ له درېیم مکروان څخه 1,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,000 افغانۍ د ماشومانو خیریه بنسټ لخوا 50,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,250 افغانۍ او میرمن کوهستاني 20,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,000 افغانۍ بیبي حاجي له خیرخانې څخه 1,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 4,000 افغانۍ ډاکټر صاحب رحیم الله عزیزي د قزاقستان له الماتا ښار څخه 1,00,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 4,000 افغانۍ د حاجي صاحب مصطفی سروري او بیبي حاجي فریده سروري له خوا څخه 4,500 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,500 افغانۍ احمدي صاحب له کابل څخه 1,08,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 8,000 افغانۍ حاجي چاردهیوال 20,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 1,000 افغانۍ تمکین توتاخیل 50,000 افغانۍ د نن شپې ونډه هم 2,500 افغانۍ او د اتل غالیو پلورنځي لخوا له لندن څخه 1,100 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه 50 ډالره حاجي صاحب له کارتیسي څخه 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه 100 ډالره د رحمان قل خیریه بنسټ لخوا 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه 100 ډالره بیبي حاجي شمس 2,100 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه 90 ډالره د ندا زاهد خیریه بنسټ لخوا 3,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 100 ډالره د لبیل خیریه بنسټ لخوا 4,000 امریکایي ډالره د نن شپې ونډه هم 200 ډالره د حسن علي کورنۍ لخوا 4,000 امریکایي ډالره او د نن شپې ونډه هم 200 ډالره ګلونو خویندو ورونو په ټوله کې 6,3,698 افغانۍ او 21,900 امریکایي ډالره مرسته شوې چې د نن شپې ونډه پکې 2,14,450 افغانۍ او 600 امریکایي ډالره کېږي. ډېره مننه کوو له خپلو ټولو قدرمنو هیوادوالو څخه چې په دغه برخه کې خپلې مرستې موږ ته رارسولې دي. لاړ به سو فارس صاحب ته چې له خپل قدرمن میلمه سره بحث ته دوام ورکړي. له ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوو او دعا ورته کوو چې الله جل جلاله دې ستاسې ټولو دغه صدقې او خیراتونه قبول کړي. قدرمن افغان صاحب له موږ سره دی او د صحت او د ورزش په اړه مو ترې پوښتنې وکړي. د مخکې له دې نه چې خویندو ته یو څه ووایو که نه دغه میلمانه چې دلته راځي دوی یو څه مرسته او کومک کوي دغسې بیچارهګانو سره مریضانو سره تاسو هم غواړئ برخه واخلئ؟
خب سهم قاری صاحب تاسو ته بهتر معلوم ده چې ورزشکارانو اقتصاد ښه ده اقتصادي دونه ښه خو بیا هم ماشاءالله بس صحت چې ښه اقتصاد هم ښه ده که نه ما ماشاءالله طرف نه و ما ورور در الله دې امریکا کې ده ستاسو عزت وکړي انجینر بس صاحب زیار زماني مهرباني دغه ته کېدی چې مونږ بس تاسو به هغه به انشاءالله برخه به ماشوم تداوی کې برخه واخلو خیر اوسئ بس هغه اخلاص مهم ده الله دې ستاسو اخلاص قبول کړي د ورزش په برخه کې خویندو ته اکثره زمینه نه برابره بیرون هم نشي راوتی نو کور کې څنګه کولی شي دوی ورزش وکړي خب قاری صاحب ما په نظر کور کې دوی کولی شي چې یو رقم لاشتکي دي لکه اول دوی که ځای لري مقصد منډې وکړي که ځای نه لري قدم ووهي چې لږ بدن یې د رګونه ځان خوشي کړي بیا کولی شي چې یو رقم لاشتکونه په ښار کې شته هغه لاشتک نه استفاده وکړي لکه کشي کار کېږي خیټو حرکت هم پکې کېږي څه رقم شی ده لاشتک ده لاشتک چې هغې پوښتنه وکړي هغه باندې هر حرکت به تلی شي او څو رکعتونه هغه کې هماغه شاته کې هغه ستا ټول سپارښتنې ستا چې مثلا په کوم حرکات په ټول ماشاءالله هغه که واخلي نو کور کې بیا ورزش وکړي دغه ورزش ما په نظر چې ما تقریبا 15-14 کاله کې کلب لرم ماشاءالله چې افطار نه مخکې یو ساعت شروع شي او موږ خپله چې لکه قهرمانانو باندې تمرین کوو نیم ساعت یا 40 دقیقې نو بعضې کسان دغه ورزش 2 بجې کوي یا 3 بجې کوي بیا دوی ته ډېر تر اذانه پورې لکه تږي کېږي سخته تمامېږي او موږ چې ورزش کوو مذکوره پورې ورسېږو یا 15 دقیقې یا 10 دقیقې بعد اذان کېږي ماشاءالله او د کوم کسان چې مثلا تمرین وخت کې سر یې ګرځي یا ضعیفي کوي دوی کولی شي چې شپې طرف نه د کوم میوه چې ویټامین سی لري لکه مالټه ده او کیوي ده دغه شیونه استفاده وکړي انشاءالله الرحمن بیا ښه کېږي ماشاءالله دغه فشار هغه می که نه فشار یې برابرېږي ماشاءالله استاده د ورزش یوازې دا نه دی چې اوس د لیدونکي به وایي که نه موږ وسه نه لرو چې فیس ورکړو یا دا لکه څرنګه چې استاد ویلي یو کشي آله د هغه اخلي او که ټول حرکتونه شته همداسې رسباندبازي ده او دا لاشتک نوم یې ده په ورزشي وسایل چې خرڅېږي هلته پوښتنه وکړي لاشتک نوم یې ده قیمته خو به نه وي ډېر ارزانه 200 ده که 2.5 ډېر ارزانه دی ماشاءالله 10-15 حرکتونه کوم کسان چې استاده وزن یې ډېر ده او هغه د رسبندبازي وایي ورته یعنې جوړ همدا وایي هغه خپله د دې دپاره نه وایي چې وایي زنګنونه مې وایي په دردېږي هغه بیا نقص کوي بیا یې دوی نه کړي که نه والا استاده چې ما په نظر د کوم کسانو چې وزن زیات ده خصوصا د 100 نه پورته ده نو هغوی ته بیا رسپانبازي لږ مشکل تمامېږي او هغوی کولی شي چې یو رقم چربیسوز ده په ښار کې چربیسوز نه استفاده وکړي لکه که واکینګ کوي که ورو دوش کوي هغه چربیسوز نه انشاءالله خو مونږ ته لاندې یو شی وي لکه دغه چربیسوز په بدن سره تماس ونه لري دا چربیسوز خپل پلاستیک ده لاندې یو بنیان یو شی په سر کې هغه خیر ډیره مهرباني زه د خپل سپانسر یادونه هم کوم نیټروسی ملټي ویټامین د اسپغول درلودونکی یوازینی نړیوال برانډ ستاسو د صحتمندۍ تضمینونکی په ګران افغانستان کې وقایه ښه ده تر تداوي نیټروسی اسپغول تاسو کولی شئ چې د ښار له دواخانو او مغازو څخه یې ترلاسه کړئ ډیره زیاته مننه افغان صاحب چې راغلي د عامه پوهاوي په خاطر باندې هم تاسو هغه څوک چې تاسو ته کلب ته نه درځي یا ستاسو شاګردان نه دي د عامو خلکو د پوهولو لپاره هم تاسو کوم برنامې آنلاین آفلاین کوئ او خب قاری صاحب مونږ خو داسې مستقیم آنلاین کوم برنامه نه لرو مقصد فیسبوک او اجتماعي صفحات طریق نه همیش ځوانانو ته خیر اوسي هغه کوو چې راسته تمرین یو څه یادونه ښیي ډېره مهرباني له تاسو ټولو نه چې راغلی الله مو خوشحاله لره موږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي دا چې بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تر هغه مو په الله جل جلاله باندې سپارو خوښ او خوشحاله اوسېږئ ښه شپه